بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. یوه میرمن چې د سرطان یعنې د کینسر په ناروغۍ اخته وه، له یو ډک بکس پیسو سره ډاکټر ته ورغله او ورته یې وویل دا پیسې واخله خو زما ژوند وژغوره. ډاکټر ورته وویل په بخښنې سره موږ څه نشو کولی، ستا ناروغي اخري حد ته رسېدلې ده. ښځه هم ډېره غوسه شوه او د پیسو ډک بکس یې په فرش په زوره وویشته او په چیغو یې پیل وکړ. نو د داسې پیسو څه فایده؟ په دې پیسو صحت نشو اخیستلی، په دې پیسو وخت نشو اخیستلی، په دې پیسو خوښي او مینه نشو اخیستلی. په هر حالت کې باید د خپل صحت او سلامتیا شکر ادا کړو. د هر نعمت په ارزښت هغه وخت پوهیږو چې له لاسه یې ورکړو. انسان د دوو نعمتونو په هکله همیشه بېغوره دی، لومړی صحت او دوهم موقع یعنې وخت. ګرانو ورونو او خویندو، وخت او صحت دواړه د الله جل جلاله ډېر ستر نعمتونه دي. راځئ چې همدا اوس ترې کار واخلو، هسې نه چې راڅخه واخیستل شي بیا به ورپسې ډېر ارمان وکړو. له تاسو دوستانو څخه یوه هیله لرم که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ نورو ملګرو سره هم زموږ د چینل نه شیر کړئ، او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې موږ تاسو ته نور هم دغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو ته خبر درکړل شي. ډېره مننه.